قدرمن لیدونکو او اوریدونکو ښه راغلاست درته وایم دا معرف ټلویزیون دی چې تاسو کولی شئ د دې ټلویزیون خپرونې او د معرف راډیو خپرونې له مختلفو لارو ترلاسه کړئ عادي انتن سټلایټ عقاب کیبل او همداشان ستاسو خواله رسنۍ که غواړئ زموږ خپرونې وګورئ د خپلو خواله رسنیو په لټنځای ته لاړ شئ ERTV AFG او یا هم معرف ټي وي ولیکئ تر څو وکولی شئ زموږ خپرونې پیدا او بیا ځلې وګورئ. درنو دوستانو د افغان خصوصي عالي لیسې په کچه باندې د لومړي مقام درلودونکی او ځلانده ستوری راسره په خپرونه کې دی. راځئ ترې پوښتو به چې د دې بریا تر شا پټ راز څه دی تر څو تاسو هم وکولی شئ د خپل ښوونځیو په کچه باندې لومړي مقامونه ترلاسه کړئ. سلامونه، سهار دې په خیر، ډېر ښه راغلی. مننه استاده. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته او ستاسو همکارانو ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تحفه وړاندې کوم چې عبارت له سلام څخه ده او وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام. ډېره زیاته مننه کوم. درانه لیدونکي او اورېدونکي به په تمه وي چې ستا په تړاو باندې زیات معلومات ترلاسه کړي نو که لنډ ځان ور وپېژنې. نوم یې محمد خپلواک سحاق دی، د افغان ښوونځي د اتم ب ټولګي شاګرد یم. د لومړي مقام په ترلاسه کولو سره د افغان ښوونځي د شاګردانو په نمایندګۍ له تاسو سره یم. ډېر ښه. ښاغلی سحاق دا راته ووایه چې څو کلونه کېږي په افغان خصوصي عالي لیسه کې زده کړې کوئ؟ تقریبا 9 کاله زما زده کړې کېږي چې زه دلته زده کړې کوم. د 9 کالو په لړۍ کې څو ځله توانېدلی یې چې د ښوونځي په کچه باندې لومړی مقام ترلاسه کړي؟ 2 ځلې توانېدلی یم چې د ښوونځي په کچه باندې لومړی مقام ترلاسه کړم او 7 ځلې توانېدلی یم چې د ټولګي په سطحه باندې لومړی مقام ترلاسه کړم. ډېر ښه. د بریا راز په څه کې دی؟ د دغه لومړي مقام د ګټلو راز په څه کې دی؟ د دې راز زما د مور او پلار زیارونه دي چې له ما سره یې ویستل، زموږ ښوونکي دي او زموږ خپل دا توصیم اوقات دی چې موږ دغه کچې پورې رارسولی یو. ډېر ښه. تقسیم اوقات او خپل مهالویش دې څنګه برابر کړی دی؟ معمولا کومو کارونو ته دې پکې ډېر زیات وخت ورکړی؟ زیاتره مې مطالعې ته په دې هغه کې ډېر وخت ورکړی توصیم اوقات کې، او بل دغه موږ توصیم اوقات په روزانهیي او کلنیز او په داسې ډول موږ مهالویشونه جوړ کړي دي چې موږ ته په روزانهیي ورځه کې په هفتهوار، میاشتنی او موږ ته کلنی توصیم اوقاتونه لرو چې د موږ د همغې له مخې خپل موخې ته ځان رسولی شو. درانه هیوادوال او هغه زده کوونکي هرومرو په تمه دي چې ستا له خولې څخه د دوی لپاره پیغام واوري. دوی ته مو پیغام څه دی؟ څه کول پکار دي د افغانستان د ځوانانو لپاره؟ زما پیغام دوی ته دا دی چې خپل هغه استعدادونه چې موږ په خپل ځان کې لرو هغه له موږ نه پټ دي، هغو پسې ولټېږو او هغوی را پیدا کړو. کله چې موږ خپل استعداد وپېژنو نو موږ کولی شو چې ډېرو غټو ځایونو ته ځان ورسوو.